السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. زر بيان شكرنا مخي الشيخ سيد الرحمن سيد شکریہ دا کوم چې هغه موږ دعوت راکړو په دې پروګرام کې د بیان کولو. زه په اوله کې هغوی شکریہ ادا کوم چې الله د دې جزا ورکړي. دویم دا چې شیخ ما ته پرون امر وکړی چې زموږ پروګرام به ختمېږي او ته به پکې بیان کې. ما سوچ کوم چې زه به د څه شي لپاره کې کومه. بیا ما یې لږ ورځې مخکې موږ ویل روژه را روانه ده او اوس هم وایو روژه روانه ده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشهور قول ويقولون مات فلان ومات فلان، هر روز خلق كان مرشو وسيأتي يوم حديث ورز برش خلق يجي مات عمر مرش. نحن خلق يجي روانا ناس باب خلق زمون بدأ يجي من روانا قد يجي شيء زمون دا جنبا ختمي إلى بعد آخرة وزنه دا آخرت ورسې د زمونږ یو شی ده، نو موږ په دې مناسبت به د آخرت ورځ راځي په شی کې مال لګا کو نه موږ کوشش کوو چې خبر نه دغه کې راټول کړو. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حسابهم دخلوا يسابون الجيش وقامت رسل الجيش وهم في غفلة معرضون ودخلت بغفلته براتلي. هذه البرنامج بمؤمن دا آخرتي وصول سختي بيانو كمون تدورز مخامخي هذا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله سبحانه وتعالى يخلقه ايمان ولو الله سبحانه وتعالى نويري او هر نفس داوری چې سبا د پاره سوي هر نفس داوری چې سبا د پاره سوي د قیامت ورځ زموږ ټول الحمدلله ایمان دې پای کې شک نشي او موږ هغه اوصاف ذکر کوو او هغه ورځ د خلکو حالات او ټول به ان شاء الله قرآن ذکر کوو. بعض دینونو پکې حدیث ورته راشي حدیث ورته ټول آیتونه د قرآن نه ذکر کوو. الله سبحانه وتعالى وإلى ورځ مبارکې ذلك يوم مجموع له الناس. الله وایي حدیث ورته چې خلک راجم شي ټول. یا سبحان الله دې ورځ چې خلک ټول راجم شي د آدم علیه السلام نواله د آخرني کس وایي ټول خلک په دغه ځمکه باندې ودغه ورځ باندې ولاړ. وبذكر الله سبحانه وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الله سبحانه وتعالى يوم يجمعكم فغرس الله سبحانه وتعالى بتاسو راجمك كم ورزت يوم الجمع لجمعك دي ورزت دي ورزت يوم الجمع ولكي تخلق راجمك. والله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. دي سبب مرة بس راشي لك سمت معمول بالبلاغي. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ويجي خلق مسانا كراسي حفاة عراجا غرلا. حفاة عراجا غرلا. حفاة يعني لبرت وبرد، عراجا مخمول بزامني، غرلا بسنته. ودي سحالة وعطول خلق بعد محشيك ولاي. عائشة رضي الله الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا خجل سلكوا يوم الدكوري يسكتون غير ولكن خجل سلكوا يوم الدكوري. الرسول صلى الله عليه وسلم كعيشين خبرنا كتورنا باغورز السلام بخبر سوچ كده لا سوچا سره دې چې پلانې لغړ او پلانې لغړ عيشين خبر دغه نه کټه کوم چې سوچ کې دغه ورځې مقدار چې 50 سره کاله 50 سره کاله مقدار دی
رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي په هغه ورځ باندې به نور خلکو ته دومره نږدې شي چې د یو میل په فاصله باندې وي نو څه خلک به د ګیډو پورې په خولو کې ډوبي او څه خلک په زنګونانو پورې او څه خلک په نامو پورې او څه خلک به پکې بلکل ډوبي د خولې پورې الله دې زموږ وساتي او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي عزت ورځ مبارکي وأنذرهم يوم الحسرة اے محمد صلی الله علیه وسلم دا خلک وایي دا حسرت ورځ نه هغه ورځ د حسرت ورځ ده هغه ورځ د افسوس ورځ ده هغه ورځ د سخت ورځ ده هغه ورځ د تیارو ورځ ده هغه ورځ د ژړا ورځ ده هغه ورځ د غم ورځ ده الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته وانذرهم یوم الحسرة وایي دا خلک د حسرت ورځ چې درایي شي هغه ورځ چې باور هر سړی یاد کړي چې کاش ما دا کار کړی کاش ما دا کار کړی هر سړی بچاړي اگر الله سبحانه وتعالى دغه ورځ مبارک وي يا أيها الناس اتقوا ربكم اے خلقو خطابو خلقو دے دخل ربنا ويري إن زلزلة الساعة شيء عظيم يقينا دا قيامت زلزلة يولوي شيره يقينا دا قيامت زلزلة يولوي شيره ومخي وقت دا قيامت تورز وصف الله سبحانه وتعالى عبارك سوي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله سبحانه وتعالى يوم ترونها كيف تسأل رجلين فورسوسه تذهل كل مرضعة عما أرضعت هذا الأمور يخبر بجينا تيو وبي لا بد يخبر بجينا غافليش توسع تعالى أمور الدنيا جعل بجينا تيو وبي ولا أنا غافلين خدا بد تعمل رزقي وتضع كل ذات حمل حملها أهل الحمل خزع يرجع بخير حمل هذا مثلا نجعل بخير حملي وتضع رزق غير حمل لي علامة السوري وترى الناس سكارى أو خلق بدأت سكارى بيجي بنشكلي وما هم بسكارى وحقيقة يجدوا بنشكلي ولكن عذاب الله شديد وقد الله سبحانه وتعالى عذاب صدق عذاب وحديث كرازي رسول صلى الله عليه وسلم إذا قاموا برزق الله سبحانه وتعالى أنتم يا آدم يا آدم آدم عليه السلام يجي لبيك وسعديك والخير بيديك سوى زمان موسى حزين الله سبحانه وتعالى يجي أخرج بعث النار روى ساخلكم جبور تزيد روى ساخلكم جبال قبور تزيد أبو يا الله وما بعد النار سمت داخلك إذا بعد النار سمت ما تدخل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وجهي من كل 1999 دهار زرنا يو كم زر جهنمت أو يوجد دهار زرنا يو كم زر جهنمت أو يوجد رسول صلى الله عليه وسلم فذاك حين يشيب الصغير دا وقت ما شوم بوداشي وقت ما شوم بوداشي مرسختوي والله سبحانه وتعالى بالقرآن كم تقوي لي يوم يجعل الولدان شيبا دا ورزدا ما شومان با بوداغانشي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فتقوا رزق فتلكين كبين كيشي الله سبحانه وتعالى عليه السلام خبرهم كي الرسول صلى الله عليه وسلم ما شمانان ببراغانشي او هذا حمل ولا خزف اقبل حمل ولدي
او هغه ښځې چې خپل بچي له دې ورکوي د خپل بچي نه غافلی شي او خلک به دا د دې سرکاري لکه دوی چې په نشې کي او حقیقت به دی چې دوی په نشې کي نه ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى دغه ورځ مبارک وي فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله فإذا جاءت الصاخة کله چې هغه आवाज راشي لکه د ناسې چې وګونه شي او د قیامت ورځ فإذا جاءت الصاخة سبكي يوم يفر المرء من أخيه فهو خاص يتخذ خپل ورور له وأمه وأبيه هذا مو پلار نه هم تختی وصاحبته وبنيه د خپل خزینه د خپل زامنو نه هم تختی ولې به تختی. الله سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هر سړی په خپله سوچ کې دی د چا نه سوچ نیسي چې زما پلار زما مور هغه مور چې هغه ټول عمر د بچي سره ته ناست دی او بچي ته ګوري او چېرته لاړ او ولې لاړ څو بجې به راځي تلیفون ورته وکړي هغه مور د قیامت په ورځ د هغې په خوا کې ودرېږه را ته نه ګوري د قیامت په ورځ د هغې په خوا کې ودرېږه دغه مور ته نه ګوري. دغه پلار دا ټول عمر چې ستا لپاره مزدوري کوي او ستا لپاره د علي سر کټي دغه پلار په خوا کې ودرېږه په دنیا کې چې د باندې سر ته راشي پلار درسره څنګه ولاړي اسپتال ته منډي جیل ته منډي بل ځای ته منډي دا پلار سره ولاړي خو دغه قیامت په ورځ به درسره دا پلار په خوا کې ولاړي خو تا ته نه ګوري. تاسو یې بهیږي چې زما زوی تاسو یې بهیږي چې زما ښځه تاسو یې پریشانوي چې زما زامن هر سړي خپل ځان سره سوچ ته ځکه الله سبحانه وتعالی وایي يا أيها الناس اتقوا ربكم. اے خلقو دا الله سبحانه وتعالى ویلي خپل ربنا ویلي واخشوا يوما ویلي دا ورځنا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ویلي دا ورځنا فکم ورځ چې باندې بچي خپل پلار ته فایده ورکولی شي او نو پلار خپل بچي ته فایده ورکولی شي. ویلي دا ورځنا بل ځکه الله سبحانه وتعالى دغه ورځ مبارک وي ووضع الكتاب. الله دا ورځ ده چې عمل لامي به موږ د خلکو راښکاره وکړو. دا ورځ به په دې کې راځي الله ووضع الكتاب مخکې سوی فترى المجرمين مشفقين مما فيه. الله په دا ورځ مجرمان یریږي څنګه ویلي په دې کتاب کې چې دلته څه لیکلي دي نه ویلي ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الذي كتاب السجل شيء دي كتاب السجل شيء تقول ولا خبر بالخوض لأنه كتب بالخوض لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللون ده ورزده تستسع عمله درس مخامش. هذه ورزي وباركي هذه رواية العزيز عائشة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم دعيه بزنكي مع السر يخوده ودو دعيه مخنا دعيه مخنا أخت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مخنا ولا جدا رسول صلى الله عليه وسلم رفاسي شيء عائشة توجاري إشارة رسول الله قامت رزلة العيادة شوى وتقامت برزبة زكاة العيادة مكانا رسول صلى الله عليه وسلم جوابه إزمانه عائشة تو عائشة دريزي يدي سيدي جالت بطول زمانه عائشة. قال رسول صلى الله عليه وسلم يعني تقول سجوبي ويسابق خلقك لطول الرجال سوف واختلال يعني جواب الكويسو عائشة رضي الله عنها لكن سبيل رسول الله فخزوا إلى بسعود بن إلى الإبلاغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تبع عائشة دام زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بدريزه يديري أول نزل هذا ليه كل شيء بالكتاب والعلم بدري شيء بخيلاس أو يا بكسلاس أو جل ما غزيره
کله چې وطن لګي او درې مغازې دي کله چې اشارات باندې خلک وکړو نو رسول صلی الله علیه وسلم عائشې وایي عائشې په دې ورځ باندې به په دې درې ځایونو کې ترجماني وکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه عائشې ویلي په دغه ورځ باندې عام پیغمبر نه دی عام انسان نه دی سید الانبیاء سید الاولین والآخرین په قیامت ورځ به شفاعت کوي چې هغه دا خبره کوي زموږ ستا مبارک څه خیال دی زموږ ستا مبارک څه خیال دی چې موږ ټول عمر په ګناهونو کې واړو ټول عمر د الله په نافرمانۍ کې واړو ټول عمر چې زموږ سندرو فلمونو ته واوړې ټول عمر زموږ په دروغو په دروغو کې واوړې نو په دغه ورځ باندې به زموږ څه حالي واوره په دغه ورځ باندې رسول صلی الله علیه وسلم بخاري مسلم کې حدیث دي رسول صلی الله علیه وسلم خلک بوله 50 رکعات تم بشي زمانو 50 رکعات نه به وبي نه به خوراکي نه به سوري سورة عرش سوريا هذا خلق تصور عليها طول غم دي طول تشغيلي سوق نجاة تقولي نجاة وجامع كاشتي فبس خلق ولا يكلم حساب كتابي سهالبي رسول صلى الله عليه وسلم خلق مشروعي دير وخوش راضي شغاله سفارش کو حساب کتاب شروع کی ناو دې وسردا مشروع کی چې آدم علیه السلام په سيزو او قال خپل رسول پیدا کړو دا څنګه انسانانو بلاد دي هغه څه ګور شو خلک بابا سره شي آدم علیه السلام ته کوي چې الا ترى ما نحن فيه لمن چې کوم مسخ کې ته ښکاری نه تعالی شفاعت ورنه کوي الله دې شفاعت کوي چې موږ حساب کتاب شروع کړي بلکې په یو حدیث کې راځي چې خلک وایي جهنم ته لاړ شو چې حساب کتاب شروع کړي دومره سخت وي موږ دې جهنم ته لاړ شو چې حساب کتاب شروع شي دی ورځ راته دا ورځ ختم شي لږه ولاړ دي نور دې سخت ده چغې دي په ورځ کې راځي چې موږ جهنم ته لاړ شو فاطمه ته ولو چې جهنم ته لاړ شو نو ورته آدم علیه السلام جواب آدم علیه السلام وایي چې خلق په ځل کې دا تمنا کوي چې آدم علیه السلام شفاعت کوي آدم علیه السلام الله په خپل رسول پیدا کړی دی او چې الله سو په خپل رسول پیدا کړي نه دا هغه څه مقام وي د الله په نسبت دا چې جنت ته دی دا چې زموږ ټول پلان دی موږ ټول هغه پیدا یو دا هغه څه مقام د الله په نسبت دا هغه وایي نفسي نفسي زه خپل غم راغستم زه خپل غم راغستم زه خپل غم راغستم چې الله سبحانه وتعالى حساب کتاب شو زه خپل غم راغستم زما سره بسکی زما رب غوړم دې څه کار شوی دی چې نه دې مخکې دومره کار او نه به دې بعد دومره کار شي زه په نوح علیه السلام پسې نوح پسې خلک راشي علیه السلام نوح ته وایي چې دې سختې د وګورم چې بيو تر الله اول رسول چې زموږ کې راغلی شفاعت کوي زموږ لپاره نوح علیه السلام وایي نفسي نفسي نحن سو کاله دعوت کړه زمونږ نحن سو کاله هغه هستی چې نحن سو کاله دعوت کړه هغه په کوئی نفسي نفسي ځکه څو ځاله سیمه زه په دغه بشي په ابراهيم بشي خلکو په ابراهيم علیه السلام بشي راشي ابراهيم علیه السلام ته ویل چې سختي نه ګوري ته خدای الله خلیل الله ملګری او چې الله چې خلیل وي دا کوم څه مقام زمانو الله پرېښ کړي واتخذ الله ابراهيم خليلا الله ابراهيم خليل جوړ کړو شفاعت وکړه هغه الله ملګری هغه خلیل الله هغه وي نفسي نفسي مخبل غم راغشتي زما رب ولن دومره کار شوی دی چې نه د دین مخکې چې د دومره کارو او نه د دین بعد دومره کار شي زه په دا مسجد کې موسی علیه السلام کلیم الله الله سره خبرې کړې دي الله سره خبرې کړې په قرآن کې الله سبحانه وتعالى وایي واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا الله ولې صفات کړې وي دا اخلاص ولا وكان رسولا نبيا
بدأ بسخرك لاشي موسى عليه السلام قلت نفسي نفسي زمان أخبر نفس الرسول شيء زي بإيسى عليه السلام بس زي بإيسى بس بخلق راشي شتاء الله بغير بلاد من كره और यहाँ फसाइल बात जिक्र की अज़ल के बारे शफाअत का ईसा अलैहि सलाम वही नफ्सी ज़बान पर ज़ात सोचते ما سبب الله سبحانه وتعالى سيد بدي सोच के मां زي محمد صلى الله عليه وسلم بسي ترى الآخر ने पैगंबर दे ترى الله تشي और अपनी कुल गुनाहों अल्लाह सुब्हानहू तआला बखैर बता बस लाठी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ما बस बखैर कराई और इसे बोलते हैं अना लहा زاد يرفعها أو يزور السجدة ولا أو لا نقول بالسجدة ما تشوف الله ما تريد يسجد أو لا الله حمد وثناء بينهم بالسجدة ترديش الله سبحانه وتعالى وما تريد يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع أي محمد سل تقبل أو سوى لك تدركوا تشوف عليك شفاعتك شفاعتك قبول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك دا سفارش کی یا الله بخلق باندې سخت کړي رشي دا ورځ دې شو نو تاسو حساب کتاب شروع کړئ تاسو حساب کتاب شروع کړئ او ورته حساب کتاب حالات او دا حساب کتاب بس وکړئ الله سبحانه وتعالى وی دا ورځ مبارکي وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك زمان الله باورز باندې حساب کتاب محکمه کې نه دی حساب کتاب پولیس سره نه دی حساب کتاب چې د قبيله مشر سره نه دی عمل د مشر سره نه وجاء ربك باورز باندې سبحانه وتعالى بخبر حساب کتاب راځي فأقول الله سبحانه وتعالى أخبر حساب كتاب الرئيسي وجاء ربك والملك صفا صفا وصل الملائكة هم رمشي فأقول الله سبحانه وتعالى حساب كتاب الرئيسي أو ذات ياك أو وقت ذات يدوي أو وقت الزمان زمنا أخذ بالكل شيء لا سخت ورز دور سخت دي أو نهيرة یا کسان دا اورج چې کوم لمر ته ولاړې په خپل باندې سنې یو د باندې ګوري بل د باندې ګوري پیغمبرانو په سلام او انکار کو نفسي آدم عليه السلام نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام اغفر پیغمبرانو او انکار کو شفاعتنا ذاتيات دورس او بیا الله سبحانه وتعالى حساب کتاب نشي حساب کتاب شروع شي او هاي یو بس ولا او دا نه بل په باندې आवाज کیږي یاد کزان دا اول چې تمام ولای پای کی څو وایو په حدیث کې راځي چې کله आवाज کیږي چې باندې راشي دا سره په پوری مسلمان پره اشره په دې یاره کې چې کله مو زما आवाज کیږي کله زمانو ولي نو سوچ په زمانو را چې کله دا आवाज تقول شي فلان ابن فلان يستعد للوقوف بين يدي الله فلانه فلاني زوي زادي تيارك الله سبحانه وتعالى مخامخ ودريدو سجواب ورکو څنګه ودرېږو څه تیاری وکړې رسول صلی الله علیه وسلم ما منکم من احد تاسو کې هر سره سب کېږي وإذا قامت برز إلا وسيكلمه ربه تقامت برز برز الله سبحانه وتعالى خبره فاقبلا ليس بينه وبين ربه ترجمان وما اسمه ترجمان ليه داري بزمان متاثر خبره داري متاثر حساب كتاب کی وجاء ربك والملك صفا صفا شكرا يوم بس حساب كتاب راشي يا بخلق أغتك بسنج حديث كازي شكرا الله سبحانه وتعالى وجبوه جنته نخلق يقول تقول إذا بلاني زوي ويكتلا لا جنته أو بلشي كم دار لو يريك في جهنم تبوزي خلق إذا بلاني زوي لا جهنم ده أو هذا سريع وبدين سوتشي أو بوري وبرا
چې کله به زما اواز کېږي یا کله به ما ته اواز کېږي. ما خبره کې څوک دی کړي، زه مختصر کومه. اجل ورځ مبارک الله سبحانه وتعالی وایي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. دا ورځ ده چې څه مخونه به تور شي او څه مخونه به سپین شي. او بل چې الله سبحانه وتعالی وایي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله به ورځ باندې به څه مخونه کشي عذاب رغیب و نور به په مخونو باندې او دا مخونه به څه کوي؟ یا الله هغه مخونه به خپل رب ته ګوري. د دې نه برکت نعمت شته چې یو کس خپل رب ته وګوري، د دې نه برکت نعمت شته. د دې په عکس باندې الله سبحانه وتعالی وایي ووجوه يومئذ باسرة. په دغه ورځ باندې به څه مخونه تک تور شي، رنګ به یې بدل شي او رنګ به یې څنګه بدلېږي چې دا سختې وي او عمل نه وي. د دغه ورځې مبارکې په صحیح حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه اولنی قسم چې زه به د ځمکې نه راپاڅېږم، موږ ټولو کې به اول رسول صلی الله علیه وسلم د ځمکې نه راپاڅي. چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم راپاڅي، هغه مهربانه پیغمبر، هغه پیغمبر چې هر خیر یې موږ ته ښوولی دی، هغه پیغمبر چې هر شر یې موږ منع کړي وو، چې څنګه راپاڅي جبریل ته وایي امتي امتي زما امت څه شروع شو، جنت ته لاړو جهنم ته لاړو، صحیح حساب کتاب وشو. جبریل ورته یا رسول الله ته اولنی کسي چې خبره راپاڅي کړې ستا امت لا نه دی راپاڅي کړې. هغه ورځ چې د هغه مبارک الله سبحانه وتعالی وایي الملك يومئذ الحق للرحمن. هغه ورځ باندې بادشاهي صرف او صرف د رحمان ده بس. وكان يوما على الكافرين عسيرا. دغه ورځ په کافرانو باندې ډېره سخت دی. هغه ورځ چې بادشاهي صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی په بل آیت کې راځي، الله سبحانه وتعالی وایي لمن الملك اليوم. او په حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله سبحانه وتعالی په دنیا ختمه کړي، د دنیا به ختمه کړي، صرف به ملائک پاتې شي، بیا به ملائک ومړه شي، بیا به صرف او صرف الله سبحانه وتعالی پاتې شي او ملک الموت. الله سبحانه وتعالى وملك الموت وي وزمان على وسط شيء أبو تيجي إلا تي أو سارة زيد بندان ملك الموت. حديث سمعت رسول الله سبحانه وتعالى وتوجي ولتتمنى من أننا ولتجي كل نفس ذائقة الموت. لكم ماشي تدير مشو الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم. البشرية سادة أين الملوك؟ تشو البشريان أين أبناء الملوك؟ تشو البشريان وزامن جيشو أين الجبابرة وأين أبناء الجبابرة أبناء الجبابرة؟ بل الله سبحانه وتعالى يقول أين الذين يأكلون خيري ويعبدون غيري؟ شو خلق تسمى خير بالخروج او عبادت بزمان على ود نور الخروج شو خلق يوم نشتي زمان كسباب رجلا الله سبحانه وتعالى وزاد خبر جواب ورقي لله الواحد القهار. baca isim muslim harus pada Allah Subhanahu wa taala. Lu suruh baca ini dan urut baca ini sih, pada urut baca wala ini sih. ټول یو شان دي، باچاهي صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی. اجل ورځ مبارک الله سبحانه وتعالی وایي وخشعت الاصوات